د امریکا دفاع وزیر ولې کابل ته راغلی و؟ څه ویلي و اشرف غني څه ورته وویل؟ ګران اورېدونکو السلام علیکم. د امریکا دفاع وزیر لیوډ آسټن نن کابل ته راغلی و او دلته یې له ولسمشر محمد اشرف غني او نورو لوړ پوړو چارواکو سره لیدلي. ولسمشر یې ماڼۍ ویلي په دغه لیدنه کې د امریکا دفاع وزیر لیوډ جیمز آسټن له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه او دواړه لوري د تاوتریخوالي زیاتوالي په اړه اندېښنه وښوده. همداراز دواړو لورو ټینګار وکړ چې د افغانستان د اوسني وضعیت دایمي حل لاره عادلانه او پایداره سولې ته رسېدل دي او د امریکا دفاع وزیر ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونه په دې برخه کې د افغانستان حکومت سره همکاري کوي. بلخوا آسټن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي له ولسمشر اشرف غني سره په ملاقات خوښ شوم. زه افغانستان ته راغلم چې واورم او پوه شم. دا ملاقات زما لپاره ډیر ګټور و. دغه راز آسټن له ولسمشر غني سره له ملاقات وروسته ځینو خبریالانو سره هم وغږېده. په دغه خبرو کې له هغه د طالبانو د هغه ګواښ په اړه پوښتنه وشوه چې که امریکایي ځواکونه تر مۍ میاشتې پورې له افغانستان څخه ونه وتل دوی به پرې بریدونه وکړي. لیوډ آسټن وویل ډاډه دی چې امریکایي ځواکونه دفاع کولی شي. آسټن په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال میلر نوم واخیسته. ویل زه د هغه په ظرفیت پوره باور لرم چې زموږ ځواکونه خوندي ساتلی شي. په هر حال د یادولو وړ ده چې آسټن له دې وړاندې اسلام آباد ته هم تللی و او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره لیدلي و. شنونکي په دې باور دي چې امریکا د افغانستان مسله حل کول غواړي. دوی د بلینکن وروستی لیک د آسټن سفر د مسکو غونډه او د ترکیې راتلونکي غونډه هغه څه بولي چې په وینا یې امریکا هڅې زیاتې کړې. په هر حال تاسو د لیوډ آسټن د دغه سفر په اړه څه نظر لرئ او په کومه سترګه ورته ګورئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په بله بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.